خانه ده که څه شته فکر کوم یونیسف یو ځای دی ما خیال دی یونیسف نه ما د ډېره ځایه ولیدی موږ فکر کوو چې شي به دغسې یو ماشاءالله اوس لږ لږ سره برابر سوي دي خونې دي که څنګه ښه ماشاءالله ښایسته د لمبېدو عوض دی څونه لاندې دی لږ پکښې ولاړ شم دا باغ کې داسې ورته وګوري ماشاءالله څه یو سپېره ډاګ دی توت څنګه دي توت په څو دي نو شفتالو دی یا سیزنې دی په ارغنداب کې خاص یو وینې کوتل مرچه له دې ځای څخه ښه معلومېږي بېرته چې موږ راوګرځېدلو هم ور یې نه دی مړ کړی السلام علیکم ګران دوستانو هیله لرم چې ټول به جوړ او روغ یاست او د ژوند شپې او ورځې به په خیر در باندې تېرېږي نو تقریبا بجې دي 1:30 بجه د غرمې زه یم حاجي ماما دی روان له خیره سره ښایسته ارغنداب ولسوالۍ ته د کندهار ښار ارغنداب ولسوالۍ نو حاجي ماما زنګ راته وویلی وایي زه ځمه توتو شلومبې راوړم نو ما درځه زه به هم درسره ولاړ شم د دوستانو دپاره به یو ویډیو جوړه کړو نو تاسو راځئ ښایسته ارغنداب در باندې وینو په دا سره غرمه باندې دا د لوبیالې پر غاړه باندې روان یو د خیره سره ځو پر کوتلې مرچه باندې اوړو نو بیا بېرته ورته راګرځو حاجي ماما و یا داسې رسته لسه سربند خواته ځو ښه د سربند خواته ځو د سیمانو پل دی پر دې باندې پورته کېږو د خیره سره نو باغ ته ورځو دننه حاجي ماما ښه صحیح دی نو ښایسته باغ به در باندې ووینو کوتلې مرچې ته خو راورسېدو کوتلې مرچه او دې خواته د شاولي کوټ د دغه ځای یوه اډې هم دي شاولي کوټ د ارزګانه شاولي کوټ ته حاجي ماما اوس دا غټ 580 ځي هلته ولاړ دي ګوره ته معلومېږي دا ځای شفاخانه ده که څه شته فکر کوم یونیسف یو ځای دی ما خیال دی یونیسف نه معلومېږي یو شان خو ورته را رسېدلي دي کېدای شي مړ کړی حاجي ماما دوږ یې داسې خام ده هغه دوږ چې ډېر توري بیا اور ډېر تیز باندې کوتل څخه په اوښتو باندې وینو ما حاجي ماما د ډېره ځایه ولیدی موږ فکر کوو چې شي به دغسې یو یا به خپله یو شي ته اور ورکړی هغه چې ورته را نږدې سو نو سم د رښتیا اور بل دغه ځای باندې چپاس دا مې موږ هم راورسېدو دا د وینې ښایسته کوچنی دوکان دا د شفتالو دي دا شفتالو په څو دي یا دغه شی ده اول سر یې د داسې ګرانې ورکوئ بیخي ګرانې ورکوئ دا باغ ته به مو ورولم د انارو باغ دی دا د انارو ماشاءالله اوس لږ لږ سره برابر سوي دي باغ کې به مو وګرځوو معلومه موږ هم صرف ستاسو دپاره راشوه سو که نه هغه توت و شلومبې راخېجولې وې دوکان ته دا د انار وینې خونې پکښې جوړوي که څنګه
دا نوې چیشکې جوړوي خونې دي که څنګه دي ښه دا نو ښه خوند کوي حاجي ماما چې اوبه پکښې را روانې خو نو توت دی دا خو ښه عوض دی حاجي ماما ښه دا دی ماشاءالله ښایسته د لمبېدو عوض دی څونه لاندې دی داسې ورته وګورئ ښه خوندور ځای دی دې خوا ته انار هم دي چې نو د انار هم خوري او بیا ورته لمبېږي هم ښه پاکې دي دا ځای به حاجي ماما زه هم ماخستن ښه خوند کوي او ماخستن به زه هم ښه خوند کوي دا دې ټوله باغ دی و د خیر د ورځې به ښه دی سړی ښه کتغ وکړي هلته لاندې او بیا دلته ولمبي ښه ښه ځای دی ماشاءالله ته اوس دا بام ته درته وخېجم ښه غټ بام دی بیخي ښایسته ځای دی د میلې دپاره یو ورځ به ورته راځو د خیر سره ځای ورسیمټ کړی دی چې لږ پکښې ولاړ شمه دا باغ کې چې نو د انارو سیزن یې بیا ښه خوند کوي د انار هم ورته وخورې دا ښایسته د ارغنداب ښایسته انار زردالو نسته کې پکښې زردالو کې پکښې وای اوس یې تیار سیزن دی انارو ته لا ډېر وخت پاته دی د انارو سیزن ته خیر د انارو په سیزن کې به هم راځو هغه بل باغ چې ما په تاسو یې 2-3 بلاګه لیدلي وو هغه خو نو زموږ ستاسو په خدمت کې دی د هغه دی په هغه کې هم وایي ښه ښایسته اوس جوړ کړی دی کندهار ښار ارغنداب ولسوالي د انارو باغ نو که چیرې چا نه یې لیدلی یا ډېر وخت مخکې لیدلی نو دا دې وویني دا کلي د انارو باغونه په افغانستان کې او بیا خصوصا کندهار کې نو بس موږ هم ستاسو دپاره راشوس چې تاسو دا باغ ووینئ ګیرونګیچو درخته ده داسې ورته وګورئ ماشاءالله څه یو ډک شاخ یې دی داسې راکوړ سوی دی په دغه کې هم دی وینې داسې شاخونه یې د ډېر ډکوالي داسې کاږه سوي دي والخو نو وچه سوې ده واله خو نو وچه ده واله وچه سوې ده دا نو هغو شپو کې ښې اوبه وې کې ته ودرېږه چې زه ور واوړم یوالې دا د وینې مکمله وچه ده نو هغه شویه ټوله سره ولاړه سپېره ډاک دی حاجي ماما خو نن دغه راواخیستې شلومبې د یو ګیلاس راواخلم چې دغه حاجي ماما ګوره ما 2 ډبې درته راوړلې خالي ښه یوه مې در مخه وړې وه کوچي خو کې ستا حاجي ماما بس یخ هم دي
خوندورې دي اجمل ها پر هغه خوندورې ما تا ته نه ورسېږي یو ښایسته شلومبې دي چې لږ مالګه لا ورسره وای مالګه شته مالګه نشته عجب خوند دغه البخارا ده توت څنګه دي توت په څو دي توت په 40 دي دا ښه توت دي اخري دي شفتالو ځینې غواړي حاجي ماما یو خلطه شفتالو ها دا البخارا ده خیر واه 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 واړه ده کته کې یا نه غواړم یا وادي دا نه خوري دا خو نو شفتالو دی یا سیزنې دی په ارغنداب کې نو دغه خو مې وکړه اوس به د شفتالو خوند پسې وګورو ټولې ماشاءالله داسې خوندورې میوې دي او دا شفتالو لا یو ورځ او دوې او درې تر هفته پورې وخت غواړي کلک سم نه دي پخ سوي او دا تر دې بیا ډېر غټېږي هم او هغه تېره سي نو خو نو البخارا وه نه ده چې بیا وچه کړي بیا مربا ځینې پخه کړي نو تاسې به کېدای سي تر موږ په چم باندې ښه پوهېږي را وګرځېدو دا د دې خوا سیوینې وینې کوتل مرچه له دې ځای څخه ښه معلومېږي چې دا سړک لږ لږ خراب دی کار یې په شروع کړی دی څه کډې لري دا انشاءالله ورسموي او لاندې چې بیا شواس یې بیا نو دو طرفه کوي یې دا سړک د برېښنا کوټ ته پوله ده دا د کوتل سر دی او دا سړک دی او بل ځای موټر راغورځېدلی په دغه ځای باندې راغورځېدل ډېر تېز یې لکه چې راوستلی دی ټکټر هم چې دا دی بېرته چې موږ راوګرځېدلو هم ور یې نه دی مړ کړی تر اوسه هم په اخته دي د اتفاقیې ورته ولاړې دي